کله چې لمانځه ته ودرېږې نو دا یو حدیث ضرور په یاد در سره ولره. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای وای په تاسو کې چې کله یو څوک په لمانځه باندې ودرېږي د هغه ګناهونه الله په دې وژو باندې کښېږدي. چې کله د رکوع طرف ته ولاړ سي دا ګناهونه یې جنتوي سي ولاړ سي لاندې ختم سي. چې کله بیا سجدې ته ولاړ سي دا ګناهونه یې نور هم چې دی هغه ختم سي لاندې توی سي. نو موږ به څه کوو؟ هیڅ کله به لمونځ نه پرېږدو. چې کله چا لمونځ قضا کړي د لمانځه معافي نشته. چې هر څومره توبه وکړي بیا هم د لمانځه قضایي به ادا کوي. او د لمانځه په باره کې دا یو حدیث هم واوره وایي په ورځ د آخرت به اول حساب کتاب د لمانځه د کېږي. چې کله ستا حساب کتاب په لمانځه کې صحیح راغلی دا باقي حساب به الله در باندې اسانه کړي. کله چیرې د لمانځه حساب کتاب صحیح نه راغلی دا باقي حساب کتاب به الله در باندې سخت کړي. دا پیغام زیات شیر کوي چې خلک د لمانځه والا جوړ سي.